ستړي مشئ په خیر راغلی ملګرو د پایتن 18مه ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ملګرو دې ویډیو کې چې دی موږ به داسې پروګرام جوړو، داسې کوډ به لیکو چې هغه کوډ به موږ له یو بیل فایل جوړوي، ټیکسټ فایل به راله جوړوي. لکه د ټیکسټ فایل څه مثال کېدلی شي، لکه تاسو نوټ پیډ نوم به اورېدلی، هغې کې تاسو خط مت لیکلی شئ، یا ورډ شو، د مایکروسافت ورډ پروګرام شو، هغې کې تاسو ټیکسټ وغیره لیکلی شئ. خو یو سمپل ټي ایکس ټي فایل هم وي، هغې کې خط لیکل کېږي، څه چې د زړه کېږي هغه ټول پکې کولی شئ. موږ به داسې چل کوو، د پایتن د ذریعې نه موږ به یو فایل جوړو او په هغې کې به موږ خپلې تبې نه که موږ څه غواړو هغې کې څه خط ولیکو، د پایتن پروګرام د ذریعې نه به هغې کې به موږ خط لیکو. او که موږ وایو چې خط دې لرې کړو، خط به دې لرې کړو د پایتن پروګرام ذریعې نه. پایتن څه ورته وایي، فایل کولاولی به شو موږ د پروګرام ذریعې نه، فایل به بندولی هم شو د پروګرام ذریعې نه. نو د فایل پیدا کېدو نه تر ختمېدو پورې هر څه موږ په پایتن کې کولی شو. نو راځئ چې په قلار یو شی پکې وګورو. سیده ورځو سکرین ته. سکرین پایچارم کولاو شو. هو موږ یو نوی فایل جوړو، پایتن فایل، او دې کې به زه ولیکم روټ 18 او دې کې به زه ولیکم فایل به ولیکم کلوز. دا به بند کو. کولاو شو. رښتیا دا به کولاو کو، دا زما لږ په کار دی دا ځای. موږ ته څه کولو؟ موږ ته دا کولو چې موږ به یو فایل جوړ کړو، دلته به څه کوډ ولیکو، فایل به جوړ کړو. فایل کې به دننه کو موږ څه لیکل، سمتې لرې کول، کولاوم، بندو، هر څه چې دی کوډ په ترو باندې به کوو. خو زه اول داسې چل کوم چې مخکې چې دی په قلار فایل جوړ کړم، بیا به وروسته د کوډ په ذریعه باندې جوړ کړو. زه دلته رالم، ما دلته وکړو فایل، نیو فایل مې وکړو، او زه دلته ولیکم چې زما فایل، او موږ چې دی ټي ایکس ټي فایل جوړو، ډوټ ټي ایکس ټي، چې ټیکسټ پکې راځي. دا چې دی زما فایل دی. په دې کې زه ولیکم چې ملګرو زه خیبر خان یم. صحیح ده، ما پکې دا ولیکو. په دې فایل کې زما فایل کې چې دی دلته دا جوړ شوی دی، او په دې زما فایل کې ما دا ټیکسټ ولیکو. صحیح ده، په فایل کې د ټیکسټ لیکلی شي، ظاهر خبره ده. ها، اوس چې دی ما سره فایل دی، زه غواړم چې په پایتن کې زه دغه فایل کولاو کړم او بیا وګورم چې دغه فایل کې څه شی دي. نو څنګه کولاو کړم؟ هغې دپاره به داسې چل کوم. کولاولو ته په انګلیش کې اوپن وایي، په پایتن کې هم ورته اوپن وایي. دا یو فنکشن دی د پایتن. نو دا اوپن له به ټیک ورکړم. خو اوپن موږ څه کولاول غواړو؟ فایل کولاول غواړو. کوم یو فایل کولاول غواړو؟ نو دې ته به موږ وایو چې دا یو فایل، الله که تاسونه، ها، دا چې دی د دې فایل نوم به ورکړم چې زما فایل په نوم باندې یو فایل د هغه راله کولاو کا. زه به داسې ولیکم چې او دې راله مخکې نه سجیشن م راکړو، دا مې کولاو کو، د دې اډرس مې ورکړو، نوم مې ورکړو چې دا فایل راته کولاو کا. چې دا فایل کولاو کو، اوس زه څه غواړم چې دې فایل سره وکړم؟ دا اوپن چې دی یو فنکشن دی، او دا چې دی دې کې ما یو پیرامیټر ورکړو. په پیرامیټر کې د فایل نوم غواړي، اډرس غواړي، دا د فایل خو دا 2 پیرامیټرز غواړي. په دویم پیرامیټر کې دوی موږ ته وایي چې ته دغه سره څه کول غواړې، لکه د فایل سره ته څه کول غواړې. دې کې دا ویل غواړي، دې کې لیکل غواړي، دې کې اپډیټینګ راولې، لکه څه شی پکې بدلې، څه قصه پکې کې، هغه م راته ووایه. نو زه موږ به دې ته وایو چې زه چې دی دا فایل چې دی دا زه ویمه، ریډ کومه، ریډ ویلو ته وایي. نو آر به پکې ولګوم. آر مطلب دا دی چې زه غواړم چې دا وویمه. موږ دغه چل وکړو، موږ فایل کولاو کو، فایل م کولاو کو، اوس لا پته نه ده لګېدلې چې کولاو شوی دی که نه دی. فایل مې کولاو کو، او اوس زه غواړم چې وګورم چې د دننه څه دي.
نو ما ته یو میتھډ کول کول دی هغه چې دی ریډ میتھډ دی دا چې دی دا دی ریډ دا یو میتھډ چې دی ما ته کول کول دی خو زه دا څنګه کول کما زه به د چلو کوم چې دا به په ویریبل کې بند کما زه به دې له ورکړم فایل نوم به ورکړم صحیح ده دا شی چې دی اوس ما سره ویریبل کې راغلی اوس په ویریبل باندې موږ سم کولی شو زه به د چلو کوم دا ریډ میتھډ ماته استعمالول دی زه به دې ته ویم چې فایل چې دی دې سره څه چلو که دا ریډ کا دا وویوه صحیح ده دا فایل چې دی ریډ کو دي ځکه میتھډ مو کو چې دا وویوه دې کې څه دي او و چې څه شی چې دی ریډ کړي دي څه شی چې ویلی دي هغه بېرته واپس موږ ته وښیوه چې څه شی دي دننه پکې نو موږ به بیا پرنټ کوو پرنټ اوس به د چلو کو چې دا به په ویریبل کې بند کړو زه به دلته ولیکو چې او زه به ولیکم چې فایل ډیټا چې ده هغه دغه دی او زه به دلته وایم ما ته فایل ډیټا راکړه پروګرام رن کو رن پروګرام رن شو دلته چې دی راغلی ملګرو زه خیبر یم او دا چې دی دا زمونږ په دې فایل کې و ملګرو زه خیبر یم اوس دغونه سیمپل دی نو خو ما دې ځای کې یوه غلطي کړې ده هغه دا غلطي ده چې ما چې فایل کولاو کو ما پکې وویل چې هغې کې څه شی پراته دي هغه ریډ کړه او بیا یې موږ ورته چې څه شی چې دې ریډ کړي دي څه شی چې پراته دي هغه ما ته پرنټ کو خو ما فایل کولاو پرېښی دی دا ډېر غلط خبره ده چې یو شی ته کولاوې پکار چې هغه بېرته بند کې نو زه به یې ورته وایم چې دا فایل چې دی که نه فایل دا چې واپس کلوز کا بند یې کا اوس هم څه دلته ایرر وغیره نه راکوي خو دا ښه خبره ده چې تا چې یو فایل کولاو کړی دي ځکه یې اوپن کړی دي دا واپس کلوز کا صحیح ده دې نه علاوه موږ سره څه شی دي موږ دې ځای کې خالي دلته ورکړی دی چې آر مطلب ویل زمونږ مقصد دی او چې موږ ته دا لرې کو او بیا موږ رن کو نو موږ ته هم دغه میلاویږي دې بیا هم ویل کوي ریډینګ کوي دا ځکه چې کوم موږ دې ځای کې د منې پیرامیټر ور نه کو نو دا چې دی دې پهله نه مخکې پوهېږي چې دا چې دی ما ته ویل دي ما ته ریډ کول دي خو موږ ورته هېڅ سمونه دا بس په خپله نه ډیفولټ دلته چې دی آر پیرامیټر لیکېږي صحیح ده خو موږ غواړو موږ دې کې خط وکړو چې خالي ریډینګ نه کوو ویل نه کوو موږ غواړو چې دې کې دی نور څه شی راشي د دې په ځای نور څه شی راشي نو موږ به دې کې ویو چې بی زه چې دی لیکل غواړم لیکلو ته رایټ وی نو هغه د ډبلیو نه کېږي نو موږ ورته وایو چې زما دې فایل کې زه چې دی اوس څه لیکل غواړم نو دا چې دی دا شی به کار نه کوي بس ولې چې دا ریډ دی او ریډ کول نو موږ رایټ کول غواړو لیکل غواړو پکې څه شی موږ زه به دلته ولیکم چې فایل ډاټ رایټ او څه شی لیکل غواړم زه یم چې زه لیکم او دا چې دی پرنټ کم دی چې دی ما ته دا څه شی پرنټ کو ما ته دا پرنټ کول نه دي خو زه تاسو ته مخکې فایل کولاو کوم دلته فایل کې راغلی چې زه لیکم فایل کې موږ هېڅ موږ د پایتن کې موږ څه شی بدل کو دلته فایل کې بدل شو دې ځای کې مخکې لیکل شو ملګرو زه خیبر خان یم هغه ته لاړ اوس راغلی زه لیکم دا چې دی زما په خیال دا حساب کړي دي چې دا څو کرکټرز دي خو دا به موږ ولې پرنټ کوو ښه دغه وشو فایل مې بېرته کلوز کړو موږ رایټ وکړو موږ څه نور هم شیانې دي کو زه دلته ولیکم چې زه لیکم او بیا لیکم صحیح ده دا چې ما اوس رن کو اوس زه لیکم او بیا لیکم زه غواړم چې دا چې دی کو زه دې کې نور چینجز راوستل غواړم زه وایم چې دې نه مخکې دی نور شیانې راشي دا دې همدې ځای کې اوسېږي دا دې همدې ځای کې پاتې دې نه بعد زه ایډیشن غواړم
دلته چې کوم ټیکس لیکل شوی دی د دې ټیکس آخر کې نور څه پکې لیکل غواړم، نښلول ورسره غواړم، نو هغې دپاره به موږ ته دا موډ بدلولی دی. نو لیکل دا رایټ موډ چې دلته موږ ورکوو، رایټ موډ دا وی چې هر څه لرې کا د فایل نه او دا پکې ورکا. نو هغه د فایل نه هر څه لرې کي، هر څه ترې لرې کي، خالي کي او بیا پکې دا ور ولیکي. نو زه نه غواړم چې دا شانته وکړي، زه وایم چې دا د کوم شی چې لیکل شوی هغه دې پاتې او نور نوی سامان دې پکې ولیکي. هغه چې دی دلته زه ولیکم هغې دپاره به موډ دا وي اپینډ مطلب د آخره کې ایډ کا. نو ای چې ولیکم او ما دلته لیکلی دی دا به زه بېرته ختم کړم. دلته دغه لیکل شوی دی او زه غواړم چې دلته مخکې نه چې دی څه نور شی نه راشي. زه دلته لیکم چې ما ته ولیکم چې زه اپینډ کوم او چې دی دا به د وکړو رن کو او دلته راغلی زه اپینډ کوم. موږ سره یو بل دی پلس باندې ته د چل کولی شي چې ته ریډ هم کولی شي، رایټ هم کولی شي، اپډیټینګ د ټول پکې دواړه قصې کولی شي. اوس زه تاسو ته یو بل میتډ ښیم هغه چې دی موږ سره په ریډ کې وي. اوس چې موږ دلته راشو دې فایل ته، دلته راغلی زه ریډ کوم هلو څنګه یې زه خیبر یم چې یو 3 کرښې مې ولیکللې او زه غواړم چې که موږ دلته بیا ریډ ورکو او دا هم ترې لرې کو نو دوی به موږ له دغه ټول ریزلټ راکوي. صحیح ده، ما پرنټ کړی نه دی، سوري، پرنټ فایل ډیټا دا چې دی پرنټ کې ما ته ټول دغه 3 کرښه چې ما کومې لیکلې وې هغه یې راکړلې. اوس وایم چې ما له د یوه کرښه راکوي. فی کرښې دپاره چې دی موږ ته دلته یو بل میتډ دا کولی، موږ ورته وایو چې ریډ لاین کا. نو دې چې دی موږ ته به ریډ لاین کی اولنۍ کرښه به راکړي خامخا او دې اولنۍ نه به شروع کوي. نو دا چې راشي نو اولنۍ کرښه چې دی زه اپینډ کوم، دلته چې دی زه اپینډ کوم. که موږ اوس دې راته دویمنۍ کرښه وکړي نو موږ دا چې دی دغه چې دی واپس کاپي پیسټ کړو. نو اوس دې ځل چې دی دا به دویمنۍ کرښه موږ ته ریډ کوي. نو اوس چې موږ دا رن کړو نو دا راغلی وایي زه اپینډ کوم او دا دویمنۍ راغلل هلو څنګه یې، او دویمنۍ کرښه چې ده هغه دا ده. یو بل میتډ دا دی په ریډ کې چې که زه وغواړم چې د دریمنۍ کرښې خالي دا 2 ټکي ریډ کړمه، زه دې ته یې ویلی شم چې کنټرول وي، یو ځل مې بیا پرنټ کو، دا دریمنۍ کرښې دپاره دی. دې ځای پورې په دې ځای کې موږ ته چې دی په دې ځای کې موږ ته اولنۍ کرښه چې دی دغه کوي ریډ کوي او په دې کې راته دویمنۍ کرښه پرنټ کوي. او موږ دې ځای کې غواړو چې دریمنۍ کرښې زه خالي دا زه ریډ کړمه. صحیح ده، ټول کرښه نه غواړم. نو دې ځای کې موږ څه کولی شو، دې ځای کې موږ ویو چې ته چې دی ما ته دا دریمنۍ نمبر چې راغلی زه به ورته وایم چې ریډ کا ته ما له 3 کرکټر ریډ کا. نو دا ما ته به اولني 3 کرکټر راکړي او ورځو پې اوس دغه دی راغلی اولنی کرکټر چې دی دا سپیس دی که نه، اولنی کرکټر سپیس دی، دویمنی زیډ دی، بیا چې دی ای دی. نو دلته چې دی ته خپل نمبر په فوم کې ورکولی شي چې ته څونه ډیټا ریډ کول غواړې، دغه هم کیدلی شي. بله قصه دا وه چې موږ چې دی دا فایل چې دی دا خو موږ په خپله جوړ کړو په لاس باندې که نه، خو موږ وایو چې اټومیټیکلی یو فایل جوړ شي او په هغې کې به یې قصې مسې موږ وکړو. موږ به دا چل وکړو، دا چې دی دا ټول چې دی دا به فی الحال کمنټ کړو، موږ ته نه دی پکار. دلته به راشو او موږ ورته ووایو چې اوپن کولاو کا یو فایل، د فایل کوم فایل چې موږ وایو چې دا جوړ کړي هغې فایل نوم به څه وي، هغې فایل
نوی فایل به ورته ولیکم، نوی فایل. او بیا زه به دې ته ویم چې رایټ یې کړه، چې موږ چې دا موډ چې رایټ کې ورکړو که نه ډبلیو کې بیا دې په خپله جوړوي. اول ګوري کو دا فایل او اق کلاو کی کو دا فایل نو بسته جوړ کی. خو موږ ورته ویل چې یو نوی فایل په نوم باندې یو نوی فایل جوړ کا، او بیا ته ما ته چې داسې چلو کا دا چې دی بیا به دې ته ورکړم نوی فایل. بیا زه وایم په دې نوي فایل کې ولیکه رایټ چې دا نوی فایل دی کوم چې په خپله جوړ شو. په خپله موږ جوړ کړو، په خپله په پروګرام په ترو باندې په خپله جوړ کړو. داسې وکړو او اوس چې دی فایل چې دی بندول دي، نوی فایل چې دی واپس یې بند کړه، کلوز. اوس په دې ځای کې موږ وګورو که موږ پروګرام رن کړو پکار چې دلته فایل راشي، داسې رن دغه دی نوی فایل کو تاسو دلته ښکاري. زه به چې دی اوس دا نوی فایل کې پکار چې کو زه دا کلاو کړم دا کرښه پکار چې پکې لیکل شوي. موږ دا کلاو کړو نوی فایل، په دې نوي فایل کې دا دی دا نوی فایل دی کوم چې په خپله جوړ شو. خو یو ځینې وخت کې داسې چې موږ نه اکثر چې دی دا فایل بندول چې دي دا موږ نه چې دی هېر کېږي، یا موږ وایو چې د دې موږ ته ټینشن نه وي چې فایل د کلاو کړو څه خامخا بندوه. د دې یوه بله ښه طریقه دا ده چې موږ د ود کیورډ استعمال وکړو، او کله چې موږ د هغې استعمال وکړو موږ ته د فایل بندولو ضرورت نشته دی، ځکه چې پایتن موږ له چې د هغه فایل په خپله بند کړي. زموږ چې دی ټینشن پایتن واخلي. خو بیا به موږ دا چل کوو چې فایل په دې بل طریقې باندې به یې کولاوی نو په خپله بندېږي. کوم څه به یې کولاوی چې ود به موږ له کوو کیورډ ود، او موږ به دلته وایو چې اوپن. کوم یو اوپن کول غواړو؟ همدغه نوی فایل همدا کولول غواړو، نوی فایل. دې کې موږ غواړو چې ریډ وکړو، صحیح ده. او چې دا موږ کلاو کړو ریډ، او بیا به موږ دې ته وایو چې اس اف. دلته چې دی دا دوه ټکي به ولګوو او دلته به دننه راشو. دا فایل چې دی کلاو شو دې ویریبل کې اساین شو. و چې دی دا فایل موږ د اف په ترو باندې اکسس کولی شو. کو زه وایم اف ډاټ ریډ، او بیا زه وایم چې پرنټ، او دا پکار دی چې زه ما ته واپس پرنټ کولی فایل ډیټا به ورته ولیکم، او زه به ورته وایم چې فایل ډیټا دا ما ته راکړه. دغه دی کوم ریزلټ چې و هغه دی خو راغلی موږ سره صحیح سلامت راغلی ټول، او موږ ته د فایل بندولو ضرورت نشته دی. هغه پایتن ته پته لګي چې ما خپل کار ختم کو او هغې چې دی فایل یې راله بند کو. نو دې سره به زه خپله ویډیو هم بنده کړم. ډېره مننه تاسو نه، او راتلونکي ویډیو کې به مخې ته ځو. د الله پامان.